د افغان هوم یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه. په دې ویډیو کې به د کامیابۍ او خوشحالۍ لاس خبرې واورئ. هیله ده ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لومړی موږ هیڅکله ماضي نشو بدلولی، خو کولی شو د ژوند یو نوی فصل شروع کړو د یو خوشحاله خاتمې سره. دویم، هڅه نه کول د ناکامۍ لومړی پوړ دی. دریم، د مور او پلار سره هغه ډول چلند وکړه څنګه چې له خپلو اولادونو تمه لرې. څلورم، یو ځل دروغ ویل ستا ټول رښتیا تر پوښتنې لاندې راولي. پنځم، د خوشحاله کورنۍ درلودل هر څه دي، هیڅ اندېښنه مه کوئ که شتمن نه یاست. شپږم، باور د کاغذ په څیر دی، که یو ځل قات شي بیرته لومړني حالت ته نه راګرځي. اووم، زه د کامیابۍ او بریا په اړه خوبونه نه وینم بلکې د هغو لپاره کار کوم. اتم، ملګرتیا د مرغۍ په څیر ده، که ډېره کلکه یې ونیسئ له منځه ځي، که ډېره سسته یې ونیسئ الوځي او له لاسه مو وځي، که په پام سره یې ونیسئ د تل لپاره د سره پاتې کیږي. نهم، که غواړئ لوړ مقام ترلاسه کړئ کوچني فکر کول مو بس کړئ. لسم، مهرباني د کائناتو هغه ژبه ده چې ټول ژوندي مخلوقات پرې پوهېدلی شي. هیله ده ویډیو مو خوښه شوې وي. د راتلونکي ویډیوګانو لپاره افغان هوم یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.